بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل، وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظیم. قدرمنو اوریدونکو، قرآن څه وایي؟ د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم قرآن څه وایي خپرونه پیلوم. د دې آیتونو ربط مخکینیو آیتونو سره زموږ مفسرینو په څو وجوهاتو سره بیان کړی. اول وجه دا ده چې مخالطت د یتیمانو سره نکاح او رشتې ته شامل و چې دا په مخکې آیت کې تیر شه. لکن کله چې هغوی کې اولاد د مشرکانو هم وي، نو اوس الله رب العزت د نکاح کولو نه مشرکانو سره منع کوي. دویم دا چې د انسان شکل صورت په 3 څیزونو بنا دی: خوراک، څکاک او نکاح کول. نو په ذکر د خمر او میسر او مال د یتیمانو سره د خوراک څکاک پرهیز ذکر شه. اوس الله رب العزت د نکاح په باره کې پرهیز ذکر کوي. نو الله رب العزت فرمایي: ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا. نکاح مه کوئ د مشرکو زنانو سره حتی یؤمننا، تر دې پورې چې ایمان راوړي. ولأمة مؤمنة، او خامخا وینځه مؤمنه خیر من مشرکة، غوره ده د مشرکې آزادې نه. ولو اعجبتکم، اگر چې تاسو په تعجب کې اچوي هغه آزاده مشرکه. ولا تنکحوا المشرکین، او په نکاح سره مه ورکوئ لوڼې او د خپل خویندې مشرکانو سړو ته حتی یؤمنو، تر څو چې هغوی ایمان راوړي. ولعبد مؤمن خیر من مشرک، او ضرور مریی غلام مؤمن غوره دی من مشرک، د مشرک آزاد نه. ولو اعجبکم، اگر که تاسو په تعجب کې اچوي د هغه حسن یا د هغه جمال، همدارنګه یا د هغه مال. علامه اشرف علي طهانوي رحمه الله په خپل تفسیر بیان القرآن کې لیکي: کوم قوم چې د اعمالو د وجې نه اهل کتاب ښکاري، لکن په عقایدو کې اهل کتاب ثابت نشي، نو د داسې خلکو ښځې په نکاح سره اخیستل روان نه دي. لکه څنګه چې نن سبا عام خلک انګریزان عیسایان ګڼي او په حقیقت کې د دوی عقیدې د ملحدانو دي. نه خو دا خلک الله رب العزت مني، نه د حضرت عیسی علیه السلام پیغمبري مني، او نه خو انجیل لره داسې یو کتاب مني چې د آسماني کتاب دی. همدارنګه که داسې یو سړی وي چې هغه د کړو وړو نه مسلمان ښکاري، لکن عقیده یې کفري عقیده وي، نو ده ته مسلمانه ښځه په نکاح ورکول روان نه دي. ځان ته به مسلمان وایي، عمل به د مسلمان کوي، لکن د کفر تر څنګ به ولاړ وي، د کفر په کړنه به رضا وي، او همدارنګه کفر سره به په زړه کې دوستي کوي. نو داسې خلکو ته د خپل لورګانې او خویندې مه ورکوئ. یا د کړو وړو نه مسلمان ښکاري، خو عقیده یې کفري عقیده وي، مفسد وي، ملحد وي، د کافرانو دوستی یې اختیار کړې وي، او کفارو سره پر څنګ کې ولاړي، د کفارو په کړنه باندې راضي وي، او په خپلو اعمالو باندې د کفارو مرسته کوي، مسلمان ځپي. نو داسې کس ته لورګانې او خویندې ورکول روا نه دي. اصلا د مسلمانې ښځې نکاح داسې انسان سره نه کیږي. او که تاسې په داسې وخت کې لورګانې او خویندې ورکړې وي چې مسلمان و، خو د نکاح کولو نه وروسته یې عقیده کفري شوې وه، نو بیا هم د دې نکاح ماتیږي. نو مسلمانانو ته دا پکار ده
چې اول د سړي د عقیدې تحقیق وکړي، وروسته د هغه نه د خپل لور او خور هغه ته په نکاح ورکړي. خو متاسفانه نن ورځ موږ په ټولنه کې وینو د چا دیانت ته نه کتل کیږي، د چا اخلاقو ته نه کتل کیږي، د چا انسانیت ته نه کتل کیږي، بلکې د هغه مال او جایداد ته کتلی شي چې هغه مال جایداد او قدرت ولري، که کافر وي یا مفسد وي یا د کفر تر څنګ ولاړ وي یا د کفر په کړنه باندې راضي وي یا عقیده یې د ملحدانو او د مشرکانو عقیده وي، هغه ته خلک لورګانې او خویندې ورکوي. داسې پلرونه او داسې ورونه به د الله رب العزت په حضور کې د آخرت په ورځ سخت مسئول وي او الله به ترې پوښتنه کوي. دا هغه اتلسم حکم دی د ابواب بر نه چې الله رب العزت موږ ته په تفصیل سره را بیان کړی. نو الله ځکه وایي چې ولا تنکحوا المشرکات، تاسې نکاح مه کوئ د مشرکانو ښځو سره حتی یؤمنه تر دې پورې چې هغوی ایمان راوړي. ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة، خامخا وینځه مؤمنه غوره ده د مشرکې آزادې نه. دا توصیه د نارینهو لپاره چې تاسې هم د ښځې اخلاق، دیانت او اسلامیات او عقیده وګورئ. ولو اعجبتکم، اگر که تاسو په تعجب کې اچوي دا مشرکې ښځې. ولا تنکحوا المشرکین، او په نکاح سره مه ورکوئ د خپل لوڼې او د خپل خویندې مشرکانو سړو ته حتی یؤمنو تر څو پورې چې هغوی ایمان راوړي. ولعبد مؤمن، او ضرور مریی مؤمن غلام غوره دی من مشرکین د مشرک آزاد نه. ولو اعجبکم، اگر که تاسو په تعجب کې اچوي. نو راشئ چاته چې د خپل لورګانې ورکوئ، د خپل خویندې ورکوئ، د هغه تحقیق وکړئ، د هغه د عقیدې تحقیق وکړئ، د هغه اسلامیت، د هغه دیانت او د هغه اخلاق وګورئ. که تاسې ته د کړو وړو نه مسلمان ښکاري لکن عقیده یې کفري عقیده وي، د کفر په کړنه باندې راضي وي، د کفر مرستندوی وسي، نو داسې کس ته تاسو اصلا لورګانې او خویندې مه ورکوئ، دې سره نکاح نه کیږي. علت الله رب العزت موږ ته بیانوي اولئک یدعون الی النار، دغه کسان که تاسې مشرکه ښځه په نکاح واخلئ یا مشرک انسان ته د خپل لور او خور په نکاح ورکړئ، دغه کسان یدعون الی النار، بلنه کوي اور طرف ته. والله یدعو الی الجنه، او الله رب العزت بلنه کوي جنت طرف ته. والمغفرت، بخشش طرف ته. باذنه، په خپل حکم سره. ویبین آیاته، او بیانوي د خپل آیتونه للناس خلکو ته. لعلهم یتذکرون، د دې دپاره چې هغوی نصیحت قبول کړي. دا د نکاح بندیز د دې لپاره دی چې کافران که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي هغه جهنم اړخ طرف ته انسان بلي. که زمونږ یو مسلمان ورور یو مشرکې ښځې سره نکاح وکړي نو دا مسلمان به جهنم طرف ته وبلي. که زمونږ یو مسلمانه خور یو مشرک سره یا هغه چا سره چې هغه عقیده کفري عقیده وي، مرتد وي، هغه سره نکاح وکړي نو دا مسلمانه خور به جهنم طرف ته وبلي. د هغه تفصیل مفسرینو داسې بیان کړی دی چې د ښځې او خاوند په منځ کې ډیر ژور تعلق او ژوره مینه پرته ده. نو که نارینه مسلمان د مشرکې ښځې سره نکاح وکړي، همدارنګه زموږ مسلمانه خور مشرک یا مرتد سره نکاح وکړي، نو دې طرف کې به د مسلمان ورور په زړه کې، هلته د مسلمانې خور په زړه کې د کفر او د ارتداد شوق پیدا شي. کم از کم که د کفر شوق د دوی په زړه کې پیدا نشي، هغه د کفر او د ارتداد کرکه به یې د زړه نه لرې شي. نتیجه به یې دا راوځي چې دغه مسلمانان که هغه نارینه وي یا ښځینه وي، آخر به یا مشرک یا به کافر شي. نو دا مشرکه ښځه همدارنګه مشرک نارینه جهنم ته د تللو باعث جوړیږي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفره. الله رب العزت خپل احکام صفا صفا بیانوي چې خلک په نصیحت عمل وکړي، او الله رب العزت نه دا یوه لویه تنبیه ده مسلمانانو ته. نو هغه مسلمان چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې عقیده لري، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې عقیده لري، هغه باندې دا واجب ده چې د الله کلام ومني، د الله وینا ومني، د الله احکام ومني. دا نه چې په خپله کفارو سره نکاح وکړي، دا هم نه چې د خپل مسلمانه لور یا د خپله مسلمانه خور هغه چاته په نکاح ورکړي چې هغه یا مشرک وي ظاهرا یا د کړو وړو نه مسلمان ښکاري لکن عقیده شرکي عقیده وي،
یا د کفر تر څنګ ولاړ وي، د کفر په کړنه باندې راضي وي، یا د کفر تر څنګ ولاړ وي، په خپله مرسته باندې د کفر په څنګ کې مسلمان ځپي، مسلمانو ته اذیت او تکلیف رسوي، داسې کسانو ته لورګانې او خویندې ورکول د اسلام په مقدس دین کې جواز نه لري. یو مسلمان با دیانته، با اخلاقه، چې هغه ډیر فقیر او مسکین وي، خو د هغه په زړه کې د الله ویره پرته وي، هغه ډیر بهتره دی د هغه ظالم او وحشي او مرتد نه، د هغه فاسق نه چې هغه نه اخلاق لري، نه دیانت لري، نه انسانیت لري، اگر که هغه ظاهري مال د دنیا لري. نو که غواړئ چې مسؤلیت هم خلاص وي او د الله رب العزت په حضور کې د آخرت په ورځ مسئول نه ای، د الله رب العزت کلام ته غوږ کیدئ او د الله احکام او د الله دا مسئله چې آیا اهل کتاب په دې عنوان کې داخل دي که نه دي، یعنی په مشرکینو کې داخل دي که نه دي. په دې مسئله کې امام الرازي رحمه الله په خپل تفسیر کې، تفسیر کبیر کې ډیر لوی عمیق بحث کړی دی. حاصل دا دی چې امام رازي رحمه الله لیکي چې دلته دوه اقوال دي. اول دا چې دا لفظ د مشرکات کتابیانو ته هم شامل دی، یعنی کتابی ته هم مشرک ویل کیږي. همدارنګه علامه ابو حیان لیکلی دي چې صحیح خبره دا ده چې کتابیان یې په مشرکاتو کې داخله دي، ځکه چې د دوی بندګي د غیر الله کړې ده، د عزیر علیه الصلاة والسلام، د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام بندګي یې کړې ده او الله رب العزت ته دوی نسبت د شرک کړی دی. نو کتابیان په مشرکاتو کې داخل دي، نو اوسني اهل کتابو سره نکاح نه کیږي. او دا قول ډېر مفسرینو غوره کړی دی. علامه قرطبي رحمه الله، حضرت عباس رضی الله عنه، همدارنګه امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزاعي رحمه الله، ټول په دې باندې متفق دي. لکن علامه آلوسی رحمه الله په خپل تفسیر روح المعانی کې لیکلی دي چې د بعضې علماو قول دی چې دا لفظ کتابیانو ته شامل دی او په دې باندې 3 دلیلونه ذکر کړي دي. ابن عادل دمشقي صاحب دلباب هغه لیکي چې لفظ د مشرک کتابي ته شامل دی او په هغه باندې هغه 5 دلیلونه ذکر کوي. اول دلیل د سورت توبې 10 آیات 11 آیات، دویم دلیل د سورت نساء 43 آیات، ځکه چې دا ټول په باره د کتابیانو کې دي. الله رب العزت د هغوی کفر ته شرک ویل. دریم دلیل د سورت مائده 83 آیت دی چې الله رب العزت هلته دا ذکر کوي چې دوی 3 ذوات مستقله په یو ذوات کې ثابتوي او دا حقیقتا شرک دی. څلورم دلیل هغه حدیث دی چې امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس امیر مقرر که او کتابیانو ته یې لښکر ولیږه. هغه امیر ته رسول الله وفرمایه چې هر کله ته مشرکانو دشمنانو سره مخامخ شي نو دعوت د اسلام ورکړه. رسول الله هغو ته مشرک ویل. 5م دلیل ابوبکر اسم ویلی دی چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د معجزاتو نه انکار کوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزاتو او هغه کارونو ته چې هغه خلاف العادت دي نسبت د شیطانانو او جنیاتو کوي، هغه شرک دی او یهود او نصارا رسول الله ته دا نسبت کړی. او ځینې مفسرینو دا هم لیکلی دي چې د کتابیانو شرک د الله رب العزت د کلام نه په اشارة النص سره ثابت دی، لکه په سورت بقره کې 115 آیت کې او په سورت آل عمران 68 آیت کې. او امام بخاري رحمه الله هغه حدیث د حضرت عمر رضی الله عنه په صحیح بخاري کې نقل کړی دی چې کله د خیبر نه کتابیان وشړل نو ویلي و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اخرجوا المشرکین من جزیرة العرب. بل حدیث په مشکات کې دی چې یهودو او نصاراو د افتې او د یکشنبې ورځ ځان لپاره اخترونه جوړ کړي. نو هلته رسول الله وایي چې په دې ورځ کې تاسو روژه مه نیسئ، دا چې د ایام عید للمشرکین او مراد دینه یهود و نصارا دي. دویم قول د دې خلاف مفسرینو ذکر کړی دی. هغوی دا ویلي چې کتابیان په مشرکینو کې داخل نه دي. د هغو عمده دلیل دا دی په ډیرو آیتونو کې الله رب العزت مشرکان عطف کړي په اهل کتابو باندې، لکه سورې بقره 22 آیت، همدارنګه 115 آیت، په سورت حج کې 19 آیت، په سورت بینه کې اول آیت، او عطف چې دی مغایرت غواړي. لکن زموږ مفسرینو د دې نه دا جواب کړی چې عطف په هر ځای کې مغایرت من کل وجه نه غواړي، بلکې کله عطف د خاص وشي په عام باندې، لکه سورت بقرې 98 آیت، په سورت احزاب کې 9 آیت. نو دلته هم په منځ د اهل کتابو او مشرکانو کې مغایرت د نوم په اعتبار سره شته، د نوم په اعتبار سره په عرف عام کې. غیر کتابیانو ته چې شرک کوي مشرکان وی او کتابیانو ته اهل کتاب وی، اما په حقیقت کې دواړه مشرکین دي. نو دا هغه تحقیق و چې امام فخر الدین رازی په خپل تفسیر کې کړی و.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دا د ابواب البر نه 19 حکم دی په حیض کې د جماع حراموالی او د پاکي شرطونه. الله رب العزت فرمایي ویسألونک پوښتنه کوي دوی ستانه عن المحیض په باره د جماع کې په حالت د حیض کې حذف د مضاف سره. نو قلت ورته ووایه هو اذن هغه ځای د ګندګي او د پلیتي دی. فاعتزلوا النساء فی المحیض نو ډډه کوئ د زنانو خپلو نه فی المحیض مراد د دې نه مکان د حیض دی چې هغه فرج دی یعنې په حالت د حیض کې د جماع نه ډډه کوئ. ولا تقربوهن او تاسې مه نږدې کیږئ دوی ته حتی یطهرن تر دې چې پاکې شي. فاذا تطهرن نو هغه وخت چې دوی ښې پاکې شي فآتوهن نو راتلل کوئ دوی ته من حیث امرکم الله د هغه ځای نه چې حکم درکړی تاسو ته الله رب العزت. ان الله یحب التوابین بېشکه الله رب العزت مینه کوي د ډیرو توبه کوونکو سره ویحب المتطهرین او الله مینه کوي د ځان پاک ساتونکو سره چې هغه څوک ځان پاک ساتي. د دې آیت ربط مخکې آیت سره په څو وجوهاتو سره زموږ مفسرینو بیان کړی. اول دا چې په مخکې آیت کې د غټې پلیتي ذکر و چې هغه شرک و چې تاسې د شرک نه اجتناب وکړئ. همدارنګه په مخکې آیت کې دا ثابت و چې تاسې د مشرکې سره د نکاح نه ځان وساتئ. اوس په دې آیت کې د وړې پلیتي نه د اجتناب ذکر کوي چې حیض دی. نکاح ورسره جایز دی لکن نزدیکت په دغه حال کې په دغه وخت کې حرام دی. دویم دا چې مخکې آیتونو کې د مشرکانو د نکاح نه اجتناب ذکر شه. اوس د مشرکانو نه په بعضې عادتونو کې الله وایي چې تاسې مخالفت وکئ. بعضې عادتونه د مشرکانو دي چې تاسې د هغو نه مخالفت وکړئ چې هغه افراط یا تفرید کول دي په باره د حیض کې. نو ځکه الله وایي ویسألونک عن المحیض. د سوال سبب دا و چې یهودو او همدارنګه مشرکینو به د ښځې نه د حیض په حالت کې داسې نفرت کوه داسې نفرت او ډډه به یې کوله چې چا به حیضه په لاس مسه کړه نو تر ماښامه پورې به هغه پلیت وي او چا چې د هغې د جامو سره ځان ولګوه هغه به غسل کوي او خپلې جامې به هم وینځي او چا چې ښځې سره په حالت د حیض کې نزدیکت وکړه نو 7 ورځې به هغه پلیت وي. همدارنګه امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب کې رانقل کوي چې د حایضې سره به یو ځای خوراک څښاک دی ونه کوه او نه به هغوی سره په کور کې اوسېده بلکې ځینې مفسرینو لکه امام مجاهد لیکلي چې په دې وخت کې به دوی هغو سره لواطت کوه. او امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي چې نصاراو به په حالت د حیض کې د حایضې سره جماع جایز ګڼله. نو مسلمانان په دې مسئله کې حیران شول چې یهودو څه کول، مشرکینو څه کول او نصارا څه کوي. نو راغله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کله پوښتنه وکړه دا وحی نازل شوه. هغه تفریط او افراط چې په یهودو یا نصاراو یا مشرکینو کې هغه هم نه بلکې اعتدال چې په حالت د حیض کې تاسو جماع مه کوئ، هغو سره ناسته کولی شئ، هغو سره پاسته کولی شئ، هغو سره خوراک کولی شئ، هغو سره په کورنۍ کې اوسېدلی شئ، صرف تاسو هغو سره مقاربت مه کوئ. دا ذکر شوي 3 وړه سوالونه چې په مخکې آیتونو سره تیر شول، یسألونک ماذا ینفقون ویسألونک عن الیتاما ویسألونک عن المحیض، دا 3 وړه په واو سره ذکر کړل ځکه چې دا سوالونه دوی په یو وخت کې کړي ول او کوم چې بغیر د واو را ذکر دي نو هغه سوالونه جدا جدا شوي دي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي ویسألونک عن المحیض، سوال کوي دوی ستانه د جماع په حالت د حیض کې. قلت ورته ووایه هو اذن، دا چې دی ځای د ګندګي ده، هم ازیه ده د سړي دپاره ځکه چې په حالت د حیض کې جماع کول سبب د امراضو دي سړي دپاره. دارنګ دا ازیه او تکلیف ده د ښځې دپاره ځکه چې بدن کې کمزوري پیدا کوي. دارنګې دا ازیه ده د بچي دپاره ځکه چې نطفه د حیض د وینې سره ګډه وډه شي نو ډاکټران او طبیبان لیکي چې داسې بچی بیا مجزوم پیدا شي یا د پیدایش نه وروسته ورباندې د جذام مرض راځي چې د هغه غوښې رژېږي. فاعتزلوا النساء فی المحیض، نو ډډه کوئ د زنانو خپلو نه فی المحیض، مراد د دې نه مقام د حیض چې هغه فرج دی یعنې د جماع کولو نه په حالت د حیض کې.
ولا تقربوهن او نږدې کیږئ ما دوی ته حتی یطهرن تر دې چې پاکې شي. فاذا تطهرن چې کله دوی ښې پاکې شوې فآتوهن نو راتلل کوئ دوی ته من حیث امرکم الله د هغه ځای نه چې حکم درکړی دی تاسو ته الله رب العزت. په دې یطهرن کې دوه قرائت دي، اول په تخفیف سره او هغه په معنا د بندېدلو د وینې د حیض دی، دویم په تشدید سره او هغه په معنا د غسل کولو دی وروسته د بندېدلو د وینې نه. حتی یطهرن تر څو چې پاکې شي، یعنی مطلب یې دا دی چې په تخفیف سره یې وایې چې وینه د حیض بنده شي، او که په تشدید سره وایې مطلب یې دا دی چې تر څو پاکې شي، یعنی د وینو بندېدلو نه وروسته دوی غسل وکړي. فاذا تطهرن مراد د دې نه غسل کول دي، او فآتوهن مراد جما کول دي. د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې هر کله وینه د حیض په اکثره موده کې بنده شي چې 10 ورځې دي نو جما ورسره فی الحال جایز ده، اگر که غسل ته انتظار کول بهتر دی. او امام ابو حنیفه رحمه الله استدلال کوي په اول قرائت سره چې قرائت د تخفیف دی. لکن زمونږ نور علما دا لیکي چې د جما جواز دپاره په هر حال کې غسل کول شرط دی. او د امام ابو حنیفه رحمه الله د استدلال نه هغوی دا جواب کوي هر کله چې یو فعل دپاره غایه او شرط دواړه ذکر شي، هر کله چې د یو فعل دپاره غایه او شرط دواړه ذکر شي لکه چې دلته ذکر شوي، نو د دواړو وجود شرط دی. بله وجه دا ده چې بنا په دویم قرائت سره چې قرائت د تشدید دی غسل مراد دی، نو که صرف وینه بندېدل مراد شي نو دویم قرائت به مهمل پاتې شي. نو په هر حالت کې غسل کول. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین. نساؤکم حرث لکم زنانه ستاسو ځای د کروندې ستاسو دی. فاتو حرثکم نو راتلل کوئ ځای د کروندې ته انا شئتم په کومه طریقه چې ستاسو خوښه شي. وقدموا لانفسکم او مخکې کوئ د خپلو نفسونو لپاره نیک عملونه. واتقوا الله او ویره کوئ د الله نه، یعنی د الله نه وویرېږئ. وعلمو او پوشی انکم ملاقوه یقینا تاسو د رب العزت سره مخامخ کیږئ. وبشر المؤمنین او زیری ورکړه مؤمنانو لره. د دې آیت ربط مخکینی آیتونو سره دا دی. مخکې موږ دا ویلي چې امام مجاهد رحمه الله فرمایي چې یهودیانو به د ښځې نه د حیض په حالت کې نفرت کوه. هغوی به جماع په فرج کې نه کوله بلکې لواطت به یې کوه او لواطت به جایز ګڼه. نو په مخکینی آیتونو کې الله رب العزت د هغوی د یو افراط رد وکړه او دلته د هغوی د بل افراط رد کوي. دویمه وجهه علامه ابو حیان رحمه الله لیکي چې مخکې آیت کې فاتوهن من حیث امرکم الله په هغه کې من وجه اطلاق و، نو وهم پیدا شو چې ښځې ته په دبر کې راتلل جایز دي، نو په دې آیت کې د هغې رد کوي. دریم مخکې آیت کې د یهودیانو د یو خبیث رسم الله رد وکړه، نو اوس الله رب العزت د هغوی د بل رسم رد کوي. هغه دا دی چې امام بخاري او امام مسلم رحمه الله په خپل کتابونو کې حدیث را نقل کړی دی چې یهودیانو به ویل چې څوک د ښځې سره جماع په فرش کې د روسته طرف نه کوي نو بچی به یې داسې پیدا کیږي چې د هغه سترګې به کږې وي، احول به وي. هغه څوک چې د خپل زنانه سره د وروسته نه په فرج کې جماع کوي نو د هغه نه چې بچی پیدا کیږي د هغه سترګې به کږې وي. نو د دې وجې نه د انصارو بعضې زنانو سره چې مهاجرینو نکاح وکړه نو هغو ښځو به خپلو خاوندانو باندې د شا طرف نه البته په فرش کې جماع کول حرام ګڼل. نو په دې آیت کې الله رب العزت د هغو رد کوي. فرمایي نساؤکم حرث لکم ښځې ستاسې چې دي زنانه ستاسو چې دي هغه ځای د کروندې ستاسو دی. د نسا نه مراد دلته زوجات یعنی ښځې دي. نو وینځو ته د شمول لپاره په نسا سره تعبیر وکړه چې ټولو ته شامل شي. نساؤکم ښځې ستاسو حرث لکم. حرث په اصل کې د ځمکې سیرولو ته ویل کیږي، د تخم اچولو لپاره، او دا صرف تخم اچولو ته ویل شي. او زرعه چې دا بوټي راوتلو ته ویلی شي، زرعه بوټي راوتلو ته ویلی شي. د دې وجې نه د حرث نسبت انسان ته کیدی شي او د زرع نسبت الله تعالی ته حقیقتا دی، او په کوم ځای کې چې انسان ته نسبت شوی دی هغه نسبت مجازن دی. که څوک دلته سوال وکړي چې حرث خو مصدر دی نو په نساؤکم باندې حمل څنګه صحیح کیږي؟
زمونږ علماو دلته جواب لیکلی چې په عبارت کې تقدیر دی یعنی جماع نسائکم کالحرس، جماع ستاسو ښځو سره لکه په شان د حرس دی، ځکه چې نطفه په شان د تخم اچولو ده او رحم د ښځې چې ده هغه په شان د ځمکې دی او بچی په شان د بوټي دی. فاتو حرسکم انا شئتم نساؤکم حرس لکم، ښځې ستاسو ځای د کروندې ستاسو دی. فاتو حرسکم انا شئتم، په دې جمله کې د جماع د محل تعیین وشه او تعمیم د کیفیت د جماع وشو، په انا شئتم سره تعمیم د کیفیت د جماع وشه. فاتو حرسکم په دې کې د جماع د محل تعیین وشه او انا شئتم سره په دې کې تعمیم د کیفیت د جماع وشه، ځکه چې دلته انا په معنا د کیفیت سره دی او عموم د کیفیاتو دا دی چې مخامخ وي یا وروسته طرف نه وي یا په ملاستې وي یا په ناستې وي یا په اړخ وي، څنګه چې ستاسو خوښه وي، خو هغه په فرج کې البته نه په دبر کې. او هغه کسانو چې بعضې صحابه و کرامو او تابعینو یا ائمه و کرامو ته نسبت د جواز کړی دی چې هغوی دا ویلي دي چې په دبر کې البته جماع کول په دبر کې جایز دي، چا چې دیو ته نسبت کړی نو هغه معول دی یا لغزش دی. او تاسې کولی شئ دې تفسیر لپاره تفسیر قرطبي، ابن کثیر، زاد معاد او ابن قیم په تفسیر سره وګورئ. او علامه ابو حیان رحمه الله لیکلي دي چې په دبر کې د جماع کولو حرمت د 12 صحابه و کرامو نه په مختلفو الفاظو سره ثابت دی. په دبر کې د جماع کولو حرمت د 12 صحابه و کرامو نه په مختلفو الفاظو سره ثابت دی او د هغو نه روایت شوی دی. او علامه ابن عطیه رحمه الله لیکلی دي چې جایز نه دی هغه چا لره چې ایمان په الله او په ورځ د آخرت لري چې په دې مسئله کې په لغزش د یو عالم پسې لاړ شي، بلکې دا ثابته ده چې جماع په دبر کې حرامه او هغه انسان د الله رب العزت د لعنت او همدارنګه د الله رب العزت د غضب مستحق ګرځي. نو ځکه الله وایي نساؤکم حرس لکم، ښځې ستاسو د کروندې ځایونه دي. فاتو حرسکم، نو تاسو راشئ خپلې کروندې ته انا شئتم په کومه طریقه چې تاسو غواړئ، خو البته په فرج کې. وقدمو تاسې مخکې کړي لانفسکم د خپلو نفسونو لپاره نیک عملونه. واتقوا الله، او تاسو د الله نه وویریږئ. دا تاکید د شهوتراني په حرامو طریقو سره مه کوئ. واتقوا الله، دا تاکید دی چې شهوتراني په حرامو طریقو سره مه کوئ او ترغیب دی د امتصال د اوامرو او اجتناب د ټولو منهیاتو نه. واعلموا انکم ملاقوه، او تاسو پوه شئ په دې باندې پوه شئ چې الله سره به تاسې مخامخ کیږئ. دا هم د ماقبل تاکید دی او تحذیر دی. وبشر المؤمنین، او په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي چې ته بشارت ورکړه مؤمنانو ته. که مخکې د لقا نه مراد دیدار الهي شي نو د دې بشارت نه مراد د بشارت د دیدار الهي دی. الله ویلي واعلمو پوه شئ انکم ملاقوه، چې تاسو به الله سره مخامخ کیږئ. نو که مراد د لقا نه مراد دیدار د الهي شي نو د دې بشارت او د زیري نه مراد بشارت د دیدار الهي دی. او که مخکې تحذیر مراد شي په سبب د عدم تقوا سره نو دا بشارت دی په سبب د ایمان او تقوا. او علماو لیکلي دي چې په دې بشارت کې مطلق ایمان ذکر کړی دی، نو دا بل زیری دی د عامو مؤمنانو دپاره. ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم، او مه جوړوئ د الله نوم نشانه د خپلو قسمونو خوړلو لپاره. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، چې د ښه سلوک کولو نه، د نیک کار نه او د پرهیزګاري نه او خلکو کې د صلح کولو نه بچ شئ. والله السمیع علیم، او الله رب العزت چې دی سمیع ذات دی، اوریدونکی دی، او الله رب العزت چې دی همدارنګه عالم ذات دی. په دې کې مفسرینو ډېر توجیحات ذکر کړي دي. زه به یوه توجیه درته ووایم چې مفسرینو لیکلي چې په دې کې مضاف محذوف دی، یعنی ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم، یعنی کراهیة یا لالله تبروا، یعنی تاسې مه ګرځوئ نوم د الله نښه دپاره د ډېرو قسمونو ستاسو د دې وجې نه چې بد ګڼئ نیکي او تقوا او اصلاح کول، یا د دې دپاره چې ونه کړئ دا درې واړه قسمونه خورئ چې نه به نیکي کوئ همدارنګه او نه به تاسې د خلکو په منځ کې صلح کوئ او نه به د الله نه ویریږئ. داسې کار کله مه کوئ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ننیسي الله رب العزت تاسو په لغوه بې ارادې سره په قسمونو ستاسو کې.
ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن نیسی تاسو لره په هغه عملونو سره چې کسب کړي وي زړونو ستاسو. والله غفور حلیم، او الله رب العزت چې دی غفور ذات دی، بخونکی ذات دی، او الله رب العزت حلیم صبرناک دی. د دې آیات ربط مخکینی آیت سره دا دی چې په مخکې آیت کې د ډیرو قسمونو کولو او ځان د نیک کار نه منع کولو دپاره د قسم کولو نه منع الله وکړه، لیکن حکم یې نه و ذکر کړی. نو اوس د هغې احکام او اقسام ذکر کوي. لا یؤاخذکم، ماخذه نیول په قسمونو کې دوه قسمه دي. ماخذه نیولو ته وایي، خو نیول په قسمونو کې دوه قسمه دي. اوله ماخذه دنیوي ده چې هغه کفاره لازمېدل دي، او دویمه مؤاخذه اخروي ده یعنی ګناهګارېدل. نو دلته دواړو قسمونو نفی مراد ده چې په لغوه کې نه په تاسو باندې البته دنیوي مؤاخذه شته چې هغه کفاره ده په یمین لغوه کې، همدارنګه نه په تاسو باندې اخروي مؤاخذه شته چې هغه ګناه ده. باللغوي، لغوه په قرآن کریم کې په درې قسمه ده. اول قسم لغوه په قسم کولو کې، لکه چې په دې آیت کې ذکر ده. دویم لغوه په معنا د قول باطل، شکنځل کول یا باطل عمل، لکه په صورت قصاص 55 آیت کې، په صورت فرقان کې په 82 آیت کې. دریم لغوه په معنا د بېفایدې خبرې کولو، لکه په صورت طور 23 آیت کې. نو الله رب العزت د لغوې نه وروسته لفظ د ایمانکم د دې دپاره ذکر که چې دلته اول ډول مراد دی، یعنی لغوه په قسم کولو کې. او په تفسیر د یمین لغوه کې ډیر اقوال دي چې یمین لغوه کوم یمین ته ویل کیږي. اول قول دا چې ابو هریره، ابن عباس رضی الله عنهم او نورو تابعینو نه هغه رانقل دی چې په غالب ګمان سره قسم کول په تیر شوي کار باندې، په غالب ګمان سره قسم کول په تیر شوي کار باندې چې زه رښتیا وایم او حال دا دی چې هغه د حقیقت نه خلاف وي. دې ته لغوه په دې وجه ویل شي چې قصد د قسم خو کوي لکن قصد د دروغو نشته. او دا قول د امام ابو حنیفه رحمه الله هم دی. دویم قول د حضرت عایشې رضی الله عنها، همدارنګه د حضرت عبدالله ابن عباس دویم روایت او د نورو تابعینو قول دی چې لغوه قسم دا دی چې خولې نه بغیر ارادي یا په تادي او په چالاکي سره الفاظ د قسم را وباسي، لکه لا والله بالله، یا قسم دی په الله، یا نور الفاظ. دې ته لغوه ځکه وایي چې قصد د قسم کولو نه وي، هسې بې اختیاره یا عادتا د خولې نه د الفاظ د قسم راوځي. او دا قول د امام شافعي رحمه الله او یو قول د امام مالک رحمه الله هم دی. دریم قول د حضرت عبدالله ابن عباس دریم روایت دی، او د حضرت علی کرم الله وجهه د امام طاووس تابعی رحمه الله قول دی چې دا قسم په حالت د غصې او غضب کې دی. نور اقوال دلته هم شته دی، خو هر کله چې دلته لغوه مقابل د کسب قلب سره ذکر شوې ده، ځکه وروسته کسب د قلب ذکر کیږي، نو دویم قول ډیر غوره معلومیږي. او حدیث د انما الاعمال بالنیات هم په دې باندې دلالت کوي. او امام شاه ولی الله دهلوي رحمه الله لیکلي چې غوره دا ده چې دا لفظ د درې واړو ته شامل شي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نه نیسي الله رب العزت تاسو په لغوې سره، یعنی بې ارادې سره چې اراده د قسم نه لرئ په قسمونو ستاسو کې، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لکن نیسي تاسو لره په هغه عملونو سره چې کسب کړي وي زړونو ستاسو. کسب اصل دا کول په افعال اختیاریه کې استعمالیږي. اگر که هغه عمل د زړه وي او کسب د زړه عقد او نیت کول دي، نو دا وصف د یمین منعقد یعنی راتلونکي وخت سره تړل شوي قسم او یمین غموس قصدا په دروغو قسم دواړو ته شامل دی. کسب په افعال اختیاره کې استعمالیږي اگر که عمل د زړه وي، او کسب د زړه عقد او نیت کول دي، او دا وصف یمین منعقد او یمین غموس دواړو ته شامل دی. نو د دې نه دا معلومیږي چې قسم په درې قسمه دی. اول لغوه قسم چې د هغه تعریفونه ما تاسو ته په تفصیل سره بیان کړل، په هغې کې کفاره او سزا دواړه نشته. دویم یمین منعقد دی، هغه قسم کول دي د راتلونکي زمانې سره په تړل شوي کار باندې چې فلانی کار به کوم یا به فلانی کار نه کوم. نو په دې قسم چې پورهوالی وکړي خو صحیح دی، څه مؤاخذه نشته، او چې قسم مات کړي نو کفاره او ګناه دواړه لازم دي، او کیدای شي چې په کفارې سره هغه ګناه هم معاف شي. او د هغې ذکر په صورت مایدې 9 آیت کې الله کړی دی.
او دریم قسم هغه یمین غموس دی او یمین صبر او مصبور دې ته هم ویل کیږي. هغه قسم کول دي په باره د تیر شوي زمانه کې د کار کېدلو یا نه کېدلو چې هغه تا ته معلومه نو ښه درته معلوم دی چې دا کار نه دی شوی ته قسم خورې چې شوی، یا ښه درته معلوم دی چې دا کار شوی او ته قسم خورې چې دا نه دی شوی، او دا ګناه کبیره ده. په دې کې سزا شته او په کفاره کې د دې اختلاف دی. تاسو کولی شئ چې د فقه کتابونو ته په دې مسئله کې مراجعه وکړئ چې آیا په یمین غموس کې کفاره شته او که نشته. نو ځکه الله رب العزت فرمایي ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لکن نیسي تاسو لره الله رب العزت هغه عملونو سره چې کسب کړي وي زړونو ستاسو. والله غفور رحیم، الله رب العزت چې دی بخښونکی ذات او صبور ذات دی. غفور مبالغه ده په ګناه پټولو او ساقطولو د سزا د هغه کې، او حلیم په لغت کې سکون او په دمه کار کول دي سره د قوت او د قدرت نه. نو غفور دلته تعلق لري د یمین منعقد سره، او حلیم د کسب د زړه سره تعلق لري چې مستحق د سزا وي لکن سزا ورته زر نه ورکوي. نو اوس به راشو د سر نه به تر پایه پورې ترجمه بیا واورو. ولا تنکحوا المشرکات، نکاح مه کوئ د مشرکانو ښځو سره حتی یؤمنه تر دې پورې چې ایمان راوړي. ولا امة مؤمنة، او خامخا وینځه مؤمنه خیر من مشرکة غوره ده د مشرک آزادې نه، ولو اعجبتکم اگر که تاسو په تعجب کې اچوي. ولا تنکحوا المشرکین، په نکاح سره مه ورکوئ د خپل لوڼې د خپل خویندې مشرکانو سړو ته حتی یؤمنو تر دې چې ایمان راوړي. ولا عبد مؤمن، غلام مؤمن خیر من مشرکن، هغه غوره دی د مشرک آزاد نه. ولو اعجبکم اگر که تاسو د آزاد په تعجب کې اچوي. اولئک یدعون الی النار، دغه کسان چې دی بلنه کوي جهنم ته، اور طرف ته. والله یدعو، او الله رب العزت بلنه کوي الی الجنت جنت طرف ته. والمغفرت بخنې طرف ته باذنه په خپل حکم سره. ویبین آیاته، او بیانوي آیاتونه خپل للناس خلکو ته. لعلهم یتذکرون، د دې دپاره چې نصیحت قبول کړي او پند واخلي. ویسألونک عن المحیض، پوښتنه کوي دوی ستانه په باره د جماع په حالت د حیض کې. قلت ورته ووایه هو اذن، هغه ځای د ګندګي دی. فاعتزلوا النساء، نو تاسو ډډه کوئ د زنانو خپلو نه فی المحیض، په ځای د حیض کې یا د جماع نه په حالت د حیض کې. ولا تقربوهن، نږدې کیږئ مه تاسو دوی ته حتی یطهرن تر دې چې پاکې شي. فاذا تطهرن، نو هغه وخت چې دوی ښې پاکې شي. فآتوهن، نو راتلل کوئ دوی ته تاسو من حیث امرکم الله، د هغې ځای نه چې حکم درکړی تاسو ته الله رب العزت. ان الله یحب التوابین، بېشکه الله رب العزت مینه کوي د ډېرو توبه کوونکو سره. ویحب المتطهرین، او مینه کوي الله رب العزت هغو کسانو سره چې هغه متطهرین دي، یعنی خپل ځانونه پاک ساتي. نساؤکم حرس لکم، زنانه ستاسو ځای د کروندې ستاسو دی. فاتو حرسکم، نو راتلل کوئ ځای د کروندې ته. انا شئتم، په کومه طریقه چې ستاسو خوښه وي. وقدموا لانفسکم، او مخکې کړئ د خپلو نفسونو لپاره نیک عملونه او خیر. واتقوا الله، او ویرېږئ د الله نه. وعلمو، او پوشی په دې باندې انکم ملاقوه، چې یقینا تاسو د هغه سره مخامخ کیږئ. وبشر المؤمنین، او زیری ورکړه مؤمنانو ته. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مه جوړوئ د الله نوم نشانه د خپلو قسمونو خوړلو لپاره. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، چې د ښه سلوک کولو نه او پرهیزګاري نه او خلکو کې د صلح کولو نه بچ شئ. دې دپاره قسمونه مه خورئ چې تاسې به نه نیکي کوئ، نه به تقوا کوئ، او نه به صلح کوئ. والله السمیع العلیم، او الله رب العزت هر څه اوري او په هر څه باندې خبر دی. لا یؤاخذکم الله، ننیسي الله رب العزت تاسو په لغوې سره په قسمونو ستاسو کې. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، ننیسي الله رب العزت تاسو په لغوې سره په قسمونو ستاسو کې، یعنی بې ارادې قسمونو کې. ولکن یؤاخذکم، لکن نیسي تاسو لره بما کسبت قلوبکم، په هغو عملونو سره چې کسب کړي وي زړونو ستاسو. والله غفور حلیم، او الله رب العزت چې دی بخښونکی ذات او صبرناک ذات دی. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه.